رئیس جمهور غنی روز سه‌شنبه وارد باکو پایتخت آذربایجان شد و در راستای آموزش به نیروهای افغان و رشد اقتصاد و همچنان احیای مجدد راه لاجورد با مقامهای آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. این در حالی است که پیش از این هم حکومت افغانستان با کشورهای مختلف توافقنامه‌های گوناگونی را به امضا رسانیده، اما با باور کارشناسان اکثر این توافقنامه‌ها جامه عمل نپوشیده است. اما سفر هیئت بلندپایه افغانستان به شمول آقای غنی به آذربایجان چقدر میتواند دستاورد داشته باشد و آیا حکومت افغانستان کمکاری‌هایش را میتواند جبران کند و یا خیر؟ فردین امی هستم، میزبان امشب آماج. مهمانان من در بحث حاضر جناب آقای شکیب منتظری، آگاه روابط بین الملل، آقای حسیب الله موحد، استاد دانشگاه و جناب آقای جمال ناصر اصولی، آگاه مسائل سیاسی. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید. آقای اصولی، جناب موحد به نکته که اشاره کردن موضوع توازن قوا میان کشورها بود از لحاظ اقتصادی. این یک بحث است و بحث دوم این که در گذشته هم حکومت افغانستان توافقنامه‌های گوناگونی با کشورهای مختلف داشت، اما واقعا مردم افغانستان آنچنان که باید احساس میکردن و نتیجهش میگرفتن نگرفتن. آیا حکومت افغانستان میتونه بعد از این نظر به شرایط مردم افغانستان و نظر به آن خواست مردم افغانستان اقدام کنه؟ دلو بخون که خدای په نامه د مجلس محترمو ګډونوالو ته او د تلویزیون درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ګورئ، په عموم کې د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت که اوس موږ وڅېړو، افغانستان په داسې ځای کې نه دی چې داسې طویل المدته پروژې پلي کړي. هر کله چې امنیت په یو هیواد کې کمزوری وي، مشکلات، ستونزې تر حده زیاته اوښتې وي، هیڅکله حکومت او دولت نه توانیږي چې داسې اوږدمهاله پروژې عملي کړي. زه راځم د ستا سوال ته بیرته به په همدې بحث وکړو. د لاجورد دولار مسله که یو څه وڅېړو، چون موضوع هم همدغه ده. د لاجورد دولار 2000 کاله خواوشا قدامت لري چې د افغانستان پیلیږي ترکمنستان ته، ترکمنستان نه آذربایجان ته، آذربایجان نه ترکیې ته، ترکیې نه بیا آزادو اوبو ته ځي، او یا هم که داسې ووایي چې د آذربایجان نه بیا شرقي اروپا ته هم لاره هوارېږي. دا یوه دغسې لار ده چې افغانان ورته د لاجورد نوم ایښی دی. همغه 2000 خواوشا کلونه چې قدامت لري، علت یې همغه و چې د بدخشان لاجورد به په همدغه لاره تېرېدل او افغانان ورته په دې معتقد دي چې دا د لاجورد لار ده یا مسمه کړې ده په همدې نوم باندې. که د نورې لارې اوس چې د افغانستان ګټې ترې اخلي، دې ته راشو. د کراچۍ څخه تر جلال آباد ښاره چې موږ څنګه سنجوو چې یو کانټینر مال راوړو، تقریبا 14 ورځې خواوشا وخت نیسي او په دې باندې مصرف زموږ 5500 ډالر راځي. بله لار ده چې د قزاقستان لار ده، هغه هم خواوشا 6200 کیلومتره اوږده ده چې 4500 ډالر په یو کنټینر زموږ مصارف راځي. درېیمه لار چې د لاجورد لار ده او د ټول نه دا مهمه ده چې دا په ترکمنستان تیریږي او ترکمنستان تر اوسه داسې یو هیواد پاتې شوی دی چې د افغانستان په داخلي جګړو کې لاسوهنه نه ده کړې. هر وخت ملګری پاتې شوی دی د حکومت سره او دوی د هغې په ځای چې زیان واړوي د دوستۍ لاس یې اوږد کړی دی. دا د ټول نه مهمه ده. دغه لار چې د ترکمنستانه تیریږي آذربایجان ته او آذربایجان نه همدغسې ګرجستان او ترکیه چې کومه ده تر دغه سیمو رسي، خواوشا په یو کانټینر زموږ 2200 ډالره مصرف راځي چې دا تر ټولو کمه ده. د افغانستان د اقتصاد لپاره به دا یوه نوې پیلامه وي، نوې پایله وي او هغه څه دي چې افغانان پسې ګرځي چې داسې لاره پیدا کړي. چون د پاکستان سره زموږ مناسبات خراب دي، دوی هم په هغه ډول صادق نه دي پاتې شوي، زموږ اقتصادي منبع هم له منځه وړي او دوی هېڅ وخت رغولي نه دي راته. د ګوادر بندر هم په همغه شرایطو چې پخوا د دوی سره تړونونه شوي دي، دوی په خپلو تړونونو نه دي ولاړ. بله مسله چې د ټولو نه مهمه ده، که چیرې په د لاجوردو په لاره کار وشي، خو دلته بیا د ټولو نه مهمه دغه ده چې روسیه موجوده ده او د روسیې موافقه د دې لارې په پرانستو کې باید موجوده وي. که چیرې روسیه خفه وي او د همدې تړون سره موافقه ونه لري، دغه لار بیا هم د سکتګیو سره
مخکیږي. همداشان د ایران موضوع د ایران هم په همدې لاره باندې یو په غټه پیمانه سره تاثیر لري چې دوی که چیرې مخالفت وښیي بیا هم سکتګۍ مخامخ کولی شي. دریمه مسله د افغانانو او په دې ډول ووایو چې په افغانستان کې دننه د اورګاډي پټلۍ چې تر اوسه موږ نه دي رغولي، یعنې دا هغه څه دي چې که د ترکمنستان د پولو موږ اخوا اوړو نو سړک موجود دی، د ریل پټلۍ شته دی چې په ډیره اسانه د دواړو لارو باندې موږ کولی شو چې خپل اموال منتقل کړو. مګر په افغانستان کې بیا موږ د اورګاډي پټلۍ نه لرو، ورسره په څنګ کې د سړکو امنیت هم موږ نه لرو، په هغه ډول سړکونه موږ هم نه لرو چې په آزاد ډول تجاران وکولی شي خپل اموال راوړي. موضوعی که آقای موحد هم به اشاره داشتن، افغانستان و مشخصا خود حکومت افغانستان بیشتر روی پروژه‌ای کار میکنه که اونا یعنی بیشتر بزرگ هستن و فرا ملی هستن. حالا واقعا اینا قابل تطبیق هستن و به این زودی ها میشه که مردم افغانستان از این حاصل داشته باشه؟ زما په نظر باندې زموږ رهبران وخت فکر کوي او هغه ستونزې چې اوس په اوله کې زموږ په مخ کې پرتې دي په هغې باندې مکس نه کوي، په هغې باندې نه تم کیږي. موږ چې په خپله په افغانستان کې دننه ستونزې ولرو او تر څوم چې هغه حل کړي نه موږ نشو کولی چې د تمویل المدت ته یا اوږدمهاله پروژې پر مخ ویسو. لومړی یو مثال ته راځو، د تاپي پروژه ده. تاپي پروژه دا ویلی شو چې د افغانستان دپاره یو بنسټ ایښودونکې پروژه ده. هغه څه دي چې د افغانستان په تاریخ کې به لومړنۍ پروژه وي چې افغانستان ته دومره عاید ورکړي، خواوشا 3.5-400 میلیونه ډالر دي چې په کال کې به افغانستان ته عاید راځي د ډول ډول منابعو څخه. مګر دا نه ګوري چې آیا دا امکان لري چې د هرات څخه همدغه پایپ غځیږي تر په قندار باندې تیریږي. دا هغه مناطق ټول دي چې د طالبانو مرکزونه دي. څنګه کیدای شي چې د دغو لارو څخه په آرامه دغه پایپ تیر کی؟ آیا واقعا حکومت افغانستان روی این موارد جدی فکر میکنه و یا همه پروژه ها رویایی خواهد بود؟ ګورئ دلته یوه مسله دا ده چې دوی وایي چې د تاپي پروژې لپاره موږ 2000 عسکر خواوشا په نظر کې نیولي دي. که موږ یې تقسیم کړو خواوشا 7 عسکره 8 عسکره په کیلومتر کې راځي. مګر دا څوک تضمینولی شي چې د 1 کیلومتر اخوا چې د کوم ځای کې چې پایپ پروت دی 1 کیلومتر اخوا دغه ځای یو توپ فایر کوي همدغه پایپ لاین ولي بیا څنګه کوي د دې لپاره؟ مګر که چیرې په رښتیا ډول همدغه پروژه چې موږ تاسو یادوو په افغانستان کې پلي شي، د دې سره نه یوازې دا چې د افغانستان اقتصاد به پیاوړی شي، د سیمه امنیت باندې هم تاثیر لري. بیا هم که چیرې زموږ سره پاکستان او ایران دواړه صادق پاتې شي، بیا هم کېدای شي چې د افغانستان او د سیمه په امنیت باندې دغه یوه خیمه وغوړوي او د افغانستان امنیت هم ورسره ښه شي، چون پاکستان هم بیا په دې کې یو لاس کېږي د افغانستان سره چې امنیت ښه وي او دوی ته هم دومره ګټه رسیږي څومره چې افغانستان ته رسیږي. سپاسگزارم. ادامه بحث پس از میان برنامه کوتاه. با ادامه بحث خوش آمدید. جناب منتظری، یک موضوعی که امروزه سرزبان ها است موضوع امنیت خود افغانستان است که بعضی به این باور هستند که در شرایط کنونی که حالا هلمند جنگ سختی را باش دست و پنجه نرم میکنه، سران حکومت به سفر خارجی و با دیدار و ملاقات با کشورهای مانند آذربایجان میرن. واقعا چه ارتباطی میان این سفر و این وضعیت است و به نظر شما این روابط میتونه اندک مؤثر باشه برای وضعیت افغانستان؟ البته بدون شک هر حرکتی که حکومت افغانستان در منطقه انجام میده به جز قدرت‌های بزرگ بیشتر زاویه اقتصادی دارد تا زاویه سیاسی و جز چند تا کشوری که سایه امنیتی به ما انداخته ارتباطات با اونا با ضلع امنیتی دارد. اما ارتباطات مثل با آذربایجان و امثال اینا روابط اقتصادی است. حال بیاییم ببینیم که اگر بنا شد آذربایجان متعهد شود و همسو شود با دولت افغانستان برای کارهای اقتصادی مشترک، ما سرمایه داریم که بریم با آذربایجان سرمایه گذاری بکنیم یا آذربایجانی ها بیاید اینجا سرمایه گذاری بکنن؟ اگر بنا باشه که اونا بیاید اینجا سرمایه گذاری بکنن، ما میلیاردها دلار فراری داریم در چند سال اخیر و روزمره نسبت مشکلات امنیتی. سرمایه های افغانی و غیر افغانی که سرمایه گذاری شده بود اینا از اینجا خارج شده روانند.
ما امروز شرایط امنیتی خوبی برای سرمایه گذاری برای هیچ سرمایه گذار خارجی در افغانستان نداریم. حتی سرمایه های کوچک خود افغان ها بیرون کردن از اینجا. صرف باقی میمانه به حد یک داد و ستدهای اقتصادی غیر تجاری و غیر سرمایه گذارانه. مثلا اگر بنا باشه در بعضی سکتورها بعضی آموزش هایی را برای پرسنل دولتی افغانستان، برای کشاورزای افغانستان و امثالش ارائه بکنن، ممکنه یک سلسله افاده هایی برسه. و اگر بنا باشه که بعضی بورسیه های تحصیلی علمی فرهنگی برای ما بتن، کشوری است که 97% باسواد داره و خیلی جالب است که یک کشور پس از جنگ امروز 3% تنها بیسواد داره. در این ممکن مفید باشه. در این که ارتباط او کشور با بعضی کشورها نسبتاً خوب است و کشور منطقه‌ای است، ممکن افاده هایی. خب فراموش نکنیم که هر دولت و کشوری که اولویت های خود سنجیده نتانست، ممکن است حرکت های دلسوزانه بکنه، ممکن است ایدئال باشه، ممکن است دراز مدت فکر بکنه، ولی اگر اولویت ها درست سنجیده نشه و بالای اولویت ها درست عمل نشه، واس فکر نمی کنم که او دولت و ملت از عرصه امتحان کامیاب بیرون. حالا در این شرایط که وضعیت جنگ رو به وخامت است، طوری که شورای امنیت سازمان ملل هم گزارشی را نشر کرد، همچون وزارت دفاع امریکا، واقعا این سفر در اولویت حکومت افغانستان بود و باید می بود؟ منتظر کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور بمانیم که ایشان تشریف بیارن و بعد بگوین برای ملت که بنا به چه دلیل در اولویتشان بود. اما ظاهر قضیه که نشان میده ما اولویت های خیلی کلانتر و اساسی تری نسبت به ارتباط با کشور مثل آذربایجان در ایجاد داریم. از کدام زاویه ای را به خدمت شما اشاره میکنیم که ما در عصر جهانی شدن زندگی میکنیم و هر کشوری که از این کاروان و از این روند بیرون بمانه و عقب بمانه، مرگ سیاسی اقتصادیش حتمی است. پس کشورهایی که بناس به کاروان جهانی شدن همگام شود و حرکت بکنه، با اونا ما از شرکت های فرامیلیتی یا چند ملیتی بزرگ نداریم که متعلق به افغانها باشه و قسما منافعش بر بگرده به کشور ما. حداقل زمینه سرمایه گذاری در کشورهای ضعیف از جانب شرکت های بزرگ را یک بخش و یک اصلی است که باید همگام شود برای جهانی شدن، با همکارمان شدن با کاروان جهانی. افغانستان اگر بالای امنیت خود متمرکز شود، وضعیت امنیتی در افغانستان بهتر شود، هیچ نیاز نیست که ما به دنبال دیگرها بریم، دیگرها به دنبال ما حرکت میکنن. یعنی چی؟ برای افزایش سود، برای بالا بردن سود و منفعت خود، شرکت ها و کشورها خودشان به دنبال کشورهای میگردن که ارزان ترین مواد خام را به دست بیارن و به جاهایی که بیشترین تقاضا وجود داره و زمینه داره برای سرمایه گذاری، کالاهای خود وجود وارد صادر بکنن. آقای موحد، یک موضوعی که در آذربایجان رویش صحبت شد، سرمایه گذاری در افغانستان از سوی تجار آذری بود. آیا واقعا افغانستان بستر مناسبی است به خاطر سرمایه گذاری خارجی ها در افغانستان و یا فقط یک جنبه تشویقی داره این سخنان رئیس جمهور به اونا؟ خب وقتی که دعوت میشه دیگه، که اکثرا دعوت هم شده سرمایه گذاری خارجی به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان، یک بار ببینیم که سرمایه گذاری که شده تا حال اونها چقدر حمایت شدن و در سالی که گذشت چی تعداد از سرمایه گذاری ها ورشکست شد و از بازار خارج شدن. وقتی ما نتونیم که سرمایه گذاری که عملا صورت گرفته، مصارف ابتدایی خود اونا خرج کردن در داخل افغانستان، یک فابریکا و یک زیربنا جور کردن، اونا وقت ورشکست میشن و اون مقدار پول که مصرف کردن ولی از دست میده، چگونه ما میتونیم که سرمایه گذاری دیگر را ما تشویق بکنیم؟ در قدم اول این بسیار خوب است که سرمایه گذاری نگاه شوند سرمایه گذاری که صورت گرفته، بعدا زمینه ها و برش شرایط آماده شود که ما بتونیم دیگه سرمایه گذاری بزرگ جلب کنیم. یک چیزی که مهم است سرمایه گذاری در یک کشور از لحاظ اقتصادی نافیت سرمایه گذاری است. نافیت سرمایه گذاری به این معنی که پول را که میمانه در یک جای بر سرمایه گذاری چی مقدار از او به دست میاره. افغانستان بسیار از این لحاظ بسیار خوب است، ولی شرایط چند مشکلی که داره. اول مشکل امنیتی، دوم مشکل در مجموع نبود یک استراتژی اقتصادی تا این سرمایه گذارها حمایت شوند. اونا سرمایه گذاری که صورت میگیره این در حقیقت سرمایه گذاری نوزاد هستند.
تا زمانی که اونا با پای خود استاد میشن، تا زمانی که قدرت رقابت پیدا میکنن، باید حمایت شوند. متاسفانه با وجود که در قانون اساسی در ماده 10 هم حمایت دولت از سرمایه‌گذاری ها تذکر رفته، ولی متاسفانه حمایت لازم نمیشن. بنان اگر این سرمایه‌گذاریایی که صورت گرفته حمایت نشن، هیچ جایی کشورها علاقه نمیگیرن و نمیخوان که در داخل افغانستان سرمایه‌گذاری کنن. بنان اگر هر قدر دعوت صورت بگیره، در این راستا مشکل داره. ولی از جانب دیگه اگر ما دیگه عوامل را به خاطر سرمایه‌گذاری در افغانستان ببینیم، عوامل بسیار زیاد است که سرمایه‌گذاری بسیار زیاد تشویق میشن. اول وجود کارگر ارزان. ما در افغانستان کارگر فراوان و ارزان داریم که در هیچ کشورهای منطقه کارگر به مانند افغانستان ارزان پیدا نمیشه. دوم، مواد خام. ما اگر که امروز بیش از تقریبا در حدود 1 میلیارد دلار یا کم و بیش 900 میلیون تن سمنت وارد میکنیم از کشور پاکستان، ایران، دیگه کشورها، در حالی که در داخل افغانستان منابع فوق العاده زیاده برش وجود داره. تمام مواد خام را که سمنت تولید میشه در داخل افغانستان داریم و بسیار سادگی ما میتونیم که داخل افغانستان استخراج شود، کارگرای هم در اونجا به کار گماشته شود و او را میارن. مسئله دیگه آهن است که اگر ما بخوایم که قلم بسیار بزرگ درشت را که ما هر سال وارد میکنیم به خاطر ساختمان، آهن است، آهنباب در مجموع، در حالی که ما معادن بسیار بزرگ دنیا را در افغانستان داریم مثل آهن آجیگک. بنان وقتی که این مواد خام موجود داره، کارگر ارزان موجود داره، این تمام شرایطش آماده است، ولی یک مدیریت کار داره که متاسفانه این مدیریت ضعیف است. استراتژی اقتصادی وجود نداره، پالیسی دقیق به خاطر تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری وجود نداره و مسئله بیرونیش که عبارت از امنیت است، این یک مشکل دیگه است. اگر دولت کم مدیریت بکنن، من یقین دارم که سرمایه‌گذاری بسیار زیاده، نه تنها از کشورهای منطقه بلکه از کشورهای بزرگ دنیا سرمایه‌گذاری میکنن، منفعتش هم بر افغانستان هم بر اونها میرسه. ولی اگر به این شکل که ما روان هستیم، نه تنها که این معادن غیر قانونی استخراج میشه از افغانستان، تمامش چور چپاول خواهد شد، از افغانستان خارج خواهد شد و نه تنها که برای ما چیز فایده نمیکنه بلکه ضرر هم میکنه. روز خواهد رسید که افغانستان خواهد بود و هیچ از این معادن دیگه خبری نخواهد بود. مثل که ما شما معادن را که در نزدیکای سرحد شرق است، مثلا معدن سنگ های نیمه قیمتی است، سنگ مرمر است، اونا سالانه به یک مقدار بسیار زیاد قاچاق میشن، استخراج میشن غیر قانونی. زغال سنگ است و دیگه معادنی که از اون شاید خبر نباشیم ما هر سال از این 4 اطراف افغانستان خارج میشن. دولت افغانستان چیزی که بسیار مهم است، همونطوری که در اولین صحبتایشان گفتن که اقتصاد محور است. واقعا اگر که بالای اقتصاد میخوایم که کار بکنیم، استراتژی اقتصادی بسیار ضرور است، اشد نیاز است، باید طرح شود بر مبنای استراتژی اقتصادی که یک چتر کلان برای تمام ارگان‌های اقتصادی و وزارتخانه‌ای که در بحث اقتصاد کار میکنن، پالیسی های مشخص وضع شود که در تحت یک چتر، نه ای که زد و نقیض با یکی دیگر باشن. بعد از این زمینه ها و این شرایط وقت مساعد میشه، در قدم اول باز هم مهم است که سرمایه گذاری که وجود داره فعلا افغان ها هستن، اونا حمایت شود، خود به خود تشویق میشن در یک شورا. اگر ما بخوایم یا نخوایم از یک شورا، اونا حاضر میشن که در افغانستان سرمایه گذاری کنن و نفعش برای خود افغانستان برسه. ممنون. آقای اصولی، یک مورد دیگر هم در این سفر آقای غنی آموزش نیروهای افغان توسط نیروهای آذری بود. حالا افغانستان با داشتن پیمانهای امنیتی با ناتو و امریکا که آذربایجان هم یکی از کشورهای عضو ناتو میتونه باشه، چقدر میتونه مؤثر و مفید باشه به خاطر تقویت نیروهای افغانستان و آیا یک خوشبینی در میان نیروهای افغانستان ایجاد خواهد شد و یا به مثابه توافقنامه‌های گذشته بی‌نتیجه خواهد ماند؟ ګورئ د افغان ځواکونو روزنه د نوې خبره نه ده. 14 کاله کېږي چې په افغانستان کې همدغه ناټو چې 40 هیوادونه دي او په افغانستان کې عملاً شتون لري، د امریکا په مشرۍ باندې البته دلته همدغه چیغې و نارې وهي چې د افغانستان ځواکونه موږ روزو. د روزل په څه معنا دي؟ د افغانستان جمهور رئیس د آذربایجان څخه هم غوښتنه د افغانستان د پوځونو د روزنې کوي. زما په نظر باندې د افغانستان ځواکونه روزل شوي، که دوی روزي، دوی د په هغه څانګه کې وروزي چې هغه د افغانستان هغه ټکنالوژي د افغانستان د پوځ سره نشته دی. را دي کې موږ ته
هوایی ځواکونه هوایی تجهیزات دې راکړي، تیارې دې راکړي، ورسره په څنګ کې دې هغه وسلې راکړي چې د سیمې د هېوادونو سره دي. که د دې دپاره روزنه وي دا موږ منلی شو، که نه نو په سیمه کې تر ټولو قوي اردو موږ تاسو درلوده. په سیمه کې چې نه پاکستان درلوده، نه ایران درلوده، او نه هم نورو هېوادونو درلوده. یعنې ټول هېوادونو خواوشا ګاونډي هېوادونو زموږ څخه سترګه کوله. دا هم چې چا ړنګه کړه، ولې ړنګه کړه، ولې پردیو ته محتاج کړو، ولې هر سړي ته او هر هېواد ته محتاج کړو. علت یې څه و؟ علت یې دغه و چې بیا هم د خپل افغانانو وکړل. که د افغانستان د پوځونو د روزنې موضوع وي نو را دې شي اصلا بنسټ ته یې او ودې وایي چې موږ په کومو عرصو کې یا په کومو برخو کې روزنه نه لرو. په جنګ کې اولین هغه سربازان په نړۍ کې فکر کوم دومره تجربه څوک ونه لري لکه افغانان چې لري. بنان موږ ته که روزنه راکول کېږي په هغه مسایلو کې د راکړل شي چې د افغانانو ته تر اوسه نه دي ورکړل شوي. دا یوازې د افغانانو په سترګو کې خاورې شیندل دي. افغانان پې مصروف کړي دي په دې باندې چې دوی راځي دلته موږ ته روزنه راکوي. خب خود حکومت افغانستان واقعا این موضوع را آنقدر درک نکرده؟ د افغانستان رهبران د اول ورځې تر ننه پورې دوی نیمه ویده دي. دوی هیڅ وخت ویښ شوي نه دي. دوی که په رښتیا باندې دا یې په زړه کې وایي چې د افغانستان پوځ ورغوي نو دوی به د ډي ډي آر او د یو په نوم او په بل نوم هغه پخوانۍ روسي وسلې امریکایانو ته نه سپارلي. امریکایانو د هغې په بدل کې هغه وسلې ورکړې چې څو ډزه پې کوي او بندي. زموږ ټانکونه یې ویلې کړل، زموږ ټانکونه یې لرې کړل، واخیستل د دوی څخه. زموږ ماشیندارې، زموږ هغه ټانکونه چې په افغانستان کې د روسانو څخه پاتې وو، یو فیصدي خو یې موجوده وه، هغه ټول یې واخیستل. په یو نوم او په بل نوم موږ یې درویزګر کړو. موږ اوس اذربایجان ته یو اذربایجان پاتې هېواد دی. موږ نشو ویلی چې اذربایجان یو پیاوړی هېواد دی. اذربایجان اوس ازادي اخیستې د شوروي اتحاد څخه. څنګه ویلی شو چې په خپلو پښو ولاړ هېواد دی؟ هغې ته هم لاس نیسو. بنان ځانونه باید دومره بې قدره نه کړو. که موږ هم د تجهیز مسله، د روزنې مسله، همدغه مسله د خلکو په مخ کې خلکو ته وړاندې کوو تر څو چې د خلکو په سترګو خاورې وشي. زما په نظر باندې دا کار باید ونشي. که موږ ته روزنه راکول کېږي د امریکا څخه باید وغواړي چې موږ ته بې پیلوټه طیارې راکړي، نور غوندې د روزنه راکړي. موږ ته هغه جیټ الوتکې راکړي چې تر اوسه یې په سیمه کې څوک نه لري یا موږ نه لرو. د هغې روزنه دې راکړي. او یا هم هغه میزایل او هغه راکټونه دې راکړي چې اقلا په سیمه کې خلک لري او موږ یې هم باید ولرو. که هغه هم نه راکوي نو د افغانانو په سترګو کې خاورې نه شیندي. د روزنې موضوع دې کېږدي. دلته اصلا امریکا، ناټو او د سیمې نور هېوادونه چې عملا د افغانستان په جنګ کې ښکېلږي دا صادق نه دي. زه وایم زموږ ځینې رهبران هم صادق نه دي. خپل ملت ته دروغ وایي. دوی د خپل ملت نه غولوي. دوی د خپل ملت سره جفا نه کوي. دوی د تش په نوم د اذربایجان نه مرستې په دې ډول نه غواړي چې را دې شي موږ د وروزي. د دوی روزنه زموږ نه ده په کار. که دوی زموږ سره په رښتیا ډول کومک کولی شي نو د لاجوردو لار دې ورغوي په هغه ډول چې په کار ده. دا رښتیا هم اقتصادي موضوع ده خو بیا هم راځو خپلو مشکلاتو ته. د لاجوردو لار په افغانستان باندې تیریږي، همداس جنوبي اسیا ته هم ځي. مګر کمې د ریل پټلۍ دلته موږ په افغانستان کې لرو چې ترکمنستان وصل کړو د پاکستان سره، او یا هم ترکمنستان وصل کړو د یو بل هېواد سره. موږ نه لرو. موږ هغه سړکونه کومه دي چې لرو. بنان دا هم یوه ناکامه پروژه ماته بریښي او زه فکر کوم چې دا به هم یو خوب خیال وي. سپاسگزارم. جناب منتظری، حالا اگر این سفر از عینک پاکستان و کشورهای دیگه که واقعا نفع اقتصادیشان در افغانستان خیلی زیاد است ببینیم، چقدر میتونه یک آلای فشار باشه برای مشخصا کشور پاکستان که به خاطر ایجاد و یا احیای دوباره راه لاجورد اونا هم سهیم شن به خاطر بهبود وضعیت در افغانستان و موضوع تازه‌ای که آقای ماهد هم به اشاره داشتن شامل شدن افغانستان در سازمان تجارت جهانی، واقعا اینا میتونه یک خوشبینی بر مردم افغانستان ایجاد کنه؟ چنانچه پیشتر به حضور شما عرض کردیم که هر انسانی که اول جایگاه خود تعریف نتانست هر برنامه‌ای که بریزه اشتباست.
هر خانواده، هر ملت و هر دولتی که تعریف مشخص، علمی و دقیق از جایگاه و توانایی‌های خود نداشت و اولویت‌های خود بر مبنای او توانایی‌ها و نیازمندی‌های خود تعریف نکرد و حرکت نکرد، حتما دچار اشتباه است. ما هم متاسفانه به همین وضعیت قرار داریم. جمهوری خلق چین چند سال بیشتر نمیشه که به سازمان تجارت جهانی پیوسته. یعنی شما 20 سال قبل اگر جمهوری خلق چین مطالعه بکنین خیلی قدرتمندتر است نسبت به خیلی از کشورهای دنیا، ولی اولویتش نبود که با سازمان تجارت جهانی بپیونده. اینا حرکات شعاری حماسی است که فقط به دنبال نامش هستیم که ما با فلان تعهدات و با فلان توافقات با دنیا همگام هستیم و پیش میریم. آنچه که مهم است برای ما، بیشتر هم خدمت شما عرض کردیم که این نیست که ما همیشه توجه بکنیم که با کدام کار ما پاکستانی ها خوش میشه و کدامش ایرانی ها خوش میشه. زیادم با دنبال تئوری توهم توطئه بودن و هر اشتباهی خود به گردن دیگران انداختن هم درست نیست. اونا نه دسترسی داره که تمام قضایای ما را مختل بکنن، نه دلچسبی داره، نقاط اساسی را در نظر دارن و بالای او کار میکنن. اما فرصت هایی داریم و بیشتر بحث جهانی شدن که خدمت شما مطرح کردم بحث کلان و داغ امروز دنیاست. یک پارادایم است که هیچ چیز جایش نداره. شما کافی است 2 تا کار در افغانستان بکنین خودت ثروتمند میشی اتومات. یک، در قسمت آوردن امنیت خود حکومت صادق باشه، ملت افغانستان سهم بگیره، نخبگان افغانستان درست همکاری بکنه. حالا حکومت صادق و دوم، متاسفانه و دوم، حداقل دولت اگر حمایت نمیکنه از سرمایه گذار، این جفاهایی که در این چند سال گذشته نسبت به سرمایه گذار شد و این خارایی که دمیرای سرمایه گذار کاشتن و این توبه های توبه نصوحایی که برای سرمایه گذارای داخلی و بیرون دادن میره نیتن. از قسمت گرفتن جوازش که شروع میشه که برای اینا معزل خلق است تا سرمایه گذاری، تا پیشرفت کارهایشون، تا به کدام زمان. من 2 ماه بیشتر به خدمت شما عرض میکنم یک سرمایه گذار افغان از آلمان آمده بود با 100 میلیون دلار که امی شرکت برشنایی که برق افغانستان به طور انحصاری و دسترس خود داره از این انحصار بیرون شود. شما شرکت های مخابراتی را دیدین که تا $300 هم یک سیم کارت داوایل فروخت. وقتی که اینجا بازار رقابت به وجود آمد، سرمایه گذارای دیگه آمدن، شرکت ها حال مفت برای شما توزیع میکنن. چگونه میشه که شرکت برشنا در افغانستان 15 سال است که برق افغانستان و برق وارداتی و داخلی افغانستان در انحصار خود داره و هیچ شرکتی مجالش نداره؟ از افغانای خود ما با 100 میلیون دلار آمده اینجا به دهاتای مثل او آمده، ولی دولت افغانستان چوری اجازه نمیده برای اینا. باز ما به دنبال آذربایجانی روان هستیم، به دنبال ارمنی روان هستیم، به دنبال مجارستانی روان هستیم که تو بیا سرمایه گذاری کن. ما تجارا و سرمایه گذارای داخلی داریم قبل از اینکه به بیرونی باشه، ولی اینا حمایت نمیشن. امنیتش مسئولیت دولت افغانستان است، تسهیلاتش مسئولیت دولت افغانستان است، تشویقش مسئولیت دولت افغانستان است. شما این قضایا را تنظیم بکنید، سرمایه گذار او علاقمندتر از ماست به اینکه سرمایه گذاری بکنه. بسیار کوتاه آقای منتظری، واقعا حکومت افغانستان یک خط مشخص در دیپلماسی خود داره که بتونه از این بحران بیرون بره یا خیر؟ اگر سخن راست بگوییم نه سخن دیپلماتیک، واقعیت امری است که ما در هیچ خطی از خطوط اساسی تصمیم گیری و کارهای دولتی خود ما برنامه مشخص و مدون و علمی نداریم به شمول کار اقتصادی. سپاسگزارم. جناب موحد، یکی از مواردی که واقعا افغانستان به شکل از اشکال یک تصویر بد به دنیا معرفی میکنه فساد است در افغانستان. در موجودیت فساد در افغانستان واقعا میتونیم خوشبین باشیم به خاطر رشد اقتصاد در افغانستان؟ به هیچ وجه نه، به هیچ وجه. هرگاه ما هر نوع پالیسی داشته باشیم، قانون بسیار خوب داشته باشیم، ولی اگر فساد وجود داشته باشه این در حقیقت نفع میکنه همیشه. تطبیق قانون و حاکمیت قانون یکی از مسائل بسیار مهم حکومت داری خوب است. وقتی فساد داری وجود داشته باشه، حاکمیت قانون نباشه، ما اصلا نمیتونیم که حرف بزنیم از رشد اقتصادی، از پیشرفت، از انکشاف، از تمام موضوع.
اکثریت مشکلات امنیتی هم بنابر امین فساد اداری اکثرا از آن میشه که به خاطر فساد اداری از جای فروخته میشه، جای کسای معامله میشن و یا اینکه الان وقتی در مسائل امنیتی معاملات صورت بگیره در مسائل اقتصادی واضح است که حتما صورت میگیره. از این لحاظ تا زمانی که حاکمیت قانون در افغانستان تحکیم نشه بسیار مشکل و حتی محال است که ما بگوییم که از رشد اقتصادی و از انکشاف اقتصادی صحبت بکنیم. حالا اون اراده در خود بدن حکومت وجود داره به خاطر مبارزه با فساد؟ خب اینا وقتی که ما میگیم که آیا در حکومت وجود داره نداره چند مسئله رو باید مد نظر بگیریم. اول راهکارها، چی راهکارهایی برای وجود داره به خاطر محو فساد، به خاطر حاکمیت قانون. دوم کسایی که کارگردانای از ما هستند. وقتی ما می‌بینیم که یک کابینه متخصص ادعا میشد، حالا اگر ما ببینیم که کسی یک وزیر محترمی که در یک رأس یک وزارت بسیار مهم تکنیکی قرار میگیره، آیا الفبای از مو علم میدانه؟ وقتی که نه کارگردان ها هم باشه و نه برنامه باشه، چگونه ما میتونیم که ادعا بکنیم که ما میتونیم اینا در یک کوتاه مدت و حداقل در متوسط مدت اینا حل بکنیم؟ واضح است از عملکردها معلوم میشه، از برنامه ها معلوم میشه و از این مسائل معلوم میشه که اراده بسیار ضعیف است. اگر ما مسائل قومی، مسائل زبانی، مسائل هر نوع حزبی، منطقوی، مسائل که هر مسائل است تمامش یک طرف بانیم، مسئله حکومت داری، مسئله حاکمیت قانون، مسئله ازی که ما چگونه حکومت و مسائل مربوط به حکومت داری با پیش بریم، این متعلق میشه به متخصصین. اگر متخصصین امور که البته متخصصینی که متحد هم باشن در رأس امور قرار میگیرن، این توقع مردم برای اینا بیشتر میشن. وقتی اگر این مسئله وجود نداشته باشه، پلیس های بزرگ وجود نداشته باشه، استراتژی وجود نداشته باشه و در تقریبا یک سال بیشتر و کمتر که گذشته در اینجا عمل کرده ضعیف باشه، بدانن آدم خوب میتونه که برای آینده هم پیش بینی کنه که چی مسائل در آینده به وقوع خواهد پیوست. جناب ماهد بسیار کوتاه، حکومت افغانستان و مشخصا بخش اقتصاد و یا تجارت افغانستان کدام موارد باید مد نظر بگیره و کدام کارها را انجام بدن تا حداقل در ابتدا رشد اقتصادی در افغانستان میان خود مردم افغانستان بهبود پیدا کنه و بعد از او کشورهای همسایه و سرمایه‌گذاران خارجی تشویق شوند به خاطر سرمایه‌گذاری در کشور؟ بسیار سوال خوب است. این باید دولت جدی مد نظر بگیره. تمام تجربه تمام کشورهای دنیا این را ثابت ساخته که وقتی اگر میخواد کشور با خود کفایت اقتصادی برسه، برای با مسائل تجارت منطقوی و جهانی در قدم اول چیزی که نیازمندی داخلی است اونا را باید مرفوع بسازه که در نیازمندی داخلی هم سه کاتگوری از امتع وجود داره. امتعی که استعمالی یا کم دوام است، یا او اجناسی که با مجرد استفاده به مصرف میرسن، مثل مواد غذایی، مثل مواد اولیه. در قدم اول از این لحاظ باید که دولت حمایت بکنن او سرمایه‌گذاری را که در تولید امی اجناس اونا دست به کار هستند. بعد از اینکه تقاضای داخلی مرفوع شد، میرن به طرف اشیایی که با دوام هستند، مثل میز و چوکی و موتر و این مسائل، تولید از اینا. وقتی تولید از اینا در مرحله دوم در تقاضای داخلی تکمیل میکنن، اینجا از قدم است که میگذارن به تجارت، به تبادله اجناس. تبادل اجناس یا تجارت به منظور می باشه که ما یک جنس در داخل کشور تولید میکنیم ولی قیمت تمام میشه، ارزان نیست، ولی کشور دیگه که تولید میکنه ارزان هستن. بنابراین ما میخوایم که این جنس را که ما تولید کردیم ارزان خود بریم به کشور دیگه تبادله کنیم و ارزان از اون پس ما بگیریم که هم برای ما فایده شوه هم برای ما مفاد شوه. وقتی که این مراحل طی نشه، دفعتاً اگر ما میریم به نقطه آخر در اینجاست که هیچ نتیجه به دست نمیاره. بعد از اینکه این مراحل طی میشه و مراحلشون بسیار پیش زمینه‌شون وجود داره، تمام شرایطش وجود داره در افغانستان که این مراحل باید طی شه. بعد از اینکه طی میشه، بعداً به مراحل میرسه که ما ماشینالات باید تولید بکنیم، تولیدات بالا بریم و این تولید به حد برسه که ما را به تبادله اجناس در منطقه و به تجارت جهانی برسونه. اون زمانش بود که ما بریم بعد سازمان تجارت جهانی واصل شیم، بعد از ما بتونیم کالای خود. در حالی که وقتی که ایمی اولویت مد نظر نمی داشته باشه دولت، واضح است که نتیجهش منفی خواهد. سپاسگزارم. آقای اصولی، به عنوان آخرین پرسش، در مجموع سفر آقای غنی به آذربایجان را چگونه ارزیابی میکنین و واقعا حکومت افغانستان با این سفرها و با این امضای توافقنامه‌هایی که جناب استادان هم با بوشهری داشتن میتونه به یک دستاوردی دست پیدا کنه و یا خیر؟ زما پاند باندې په اوسنۍ شرایطو کې چې افغانان ښکیل دي او امنیتي وضع موږ په افغانستان کې خپله ګورو، اقتصادي وضع ګورو،
هیڅ بهرنی تاجر به دې ته حاضر نه وي چې افغانستان ته راشي او سرمایه گذاري وکړي. زموږ خپله سرمایه گذاران اوس په تیښته کې دي. ساختماني شرکتونه 80% بندیږي او بند شوي دي. دوی دفترونه پرېښودل، د دوی سره څومره کارګرو چې کار کوه هغه یې بند کړل. انجوګانې بندې شوې. دلته تجارتي شرکتونه په تیښته کې دي. ټوله سرمایه او پانګه چې د افغاني تجارانو سره وه ټوله دوبۍ ته انتقال شوه، نورو هیوادونو ته انتقال شوه. اوس د افغان تاجران په دې نظر نه دي چې په افغانستان ته راشي او دلته یو فابریکه جوړه کړي، دلته صنعت وکړي. اوس دا ختمه ده. د یو خوا خپله دولت دومره مشکلات جوړ کړي دي تجارانو ته چې اصلا فکر نه کیږي. د مالیې ورکول، ګمرکات دوی ته د ځمکې نه ورکول او یا هم که ځمکه ورکوي د هغې په بدل کې څومره رشوت اخیستل، دا هغه څه دي چې افغان تجاران اوس تښتي. او د ټول نه بله مهمه موضوع دغه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت په دې ډول دی، امنیتي وضعیت، چې باید تجاران د افغانستان څخه وځي. او زما په نظر باندې په اوسنۍ شرایطو کې که غني آذربایجان ته لاړ شي، که غني اروپا ته لاړ شي، که نورو آسیایي هیوادونو ته لاړ شي، هیڅ څه به لاسته رانه وړي. دا دي چې اول د په افغانستان کې د خپل تجاران چې دا د وساتي. کله چې دا وساتل، دا یې خوشحال کړل او دوی وویل چې زه په افغانستان کې خوشحاله یم چې دغه پانګونه مې کړې ده. د هغې نه وروسته دې لاړ شي یو آذربایجاني د دعوت کي چې د افغانستان سره د پانګه اچونه کومک وکړي. هیڅ باور نه کیږي دا چې یو تاجر به راشي افغانستان ته دلته پانګونه وکړي. که پانګونه یې هم وکړه به تاجر نه وي. علت هم دغه دی چې خپله د افغان تجاران تر پزې رسېدلي. دلته د مالیې سیستم چې په افغانستان کې کوم شتون لري دا هغه سیستم دی چې په امریکا کې هم نه پلی کیږي. یو وارې 2% مالیه ورکوه، دوم وار بیا درته راځي ستا د دفتر پورې ټول هر څه ارزیابي کوي تر څو چې پیسې ورنکړي ته جواز نشي تجدیدولی. سپاسگزارم. خیلی ممنون از حضور شما مهمان عزیز در بحث و سپاس از شما بیننده های محترم که بحث را تا این دم دنبال کردید. شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.